دا اللہ بہترین صفت تے رب العالمین. رب العالمین چاہتا ہوئے رب پا مانا دا مربی سر دے. علامہ بیضاوی مانا لکلی دا وی اغا ذات چی یوشی تا تدریجن ترقی ورکی و کمال تے ورسی اغا تا رب العالمین ہوئے. رب وتا ہوئی رب زمیدار بوٹیو کری دانو کری او اغینا تیغا زرغونشی او اغا تیغا رور اوچتیگی او کلا وتا سرا چی او کلا گوڑ ورتا کئی او کلا خاختاشی ورتا کئی کلا او بورتا چی او اغا رورو اغا کمال تورسیگی او میوو کی دا مجازی رب شو مربی شو. دا مور پگیڑا کے نطفہ دا نطفینا علقہ جوڑشی دا وینی ٹوٹا جوڑشی وینی ٹوٹینا دا غوخ ٹوٹا جوڑشی مدغوطا دا غوخ دا ٹوٹینا بیا 40 دن دا یو شکل کے پروتی یو شکل کے. اور رسول اللہ بیان کئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلوی خود نطفہ دا 40 دن علقہ دا سلوی خود دا غوخ ٹوٹا دا او دا متعارف صاپا کی پا 120 دن پس راشی. دا عرفی سا چی مونگو تا روح وایو نور دا نطفہ دا اول نجم دے روانا دا عرفی سا دا 40 دن او 40 دن یو ځای کې مې د ډاکټرانو نه تپوس کو لوی اجتماع وا میډیکل کالج کې مې بیانو مې تاسو نه تپوس کو دا نطفه څومره ورځې پرته وي سلوي ورځې دا غوخه ټوټه د وینې ټوټه څو ورځې وي جی 40 دن دا غوخه ټوټه څومره دا سلوي ورځې دا عرفي صاحب کې سکل راځي 120 دن پس تاسو خو په ماشين معلومات کوي تجربه سره معلومات کوي الټراساوند سره معلومات کوي اپریشن سره معلومات کوي حیوانات باندې تجربه کوي او د دنیا ساينسي آلات تی پاره تجربه کوي. سور لسوا کال مخک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کوم بیان کړی دی نه ایکس ری پلان شته نه الټراساوند شته او نه ایک ماشین شته او نه ساينسي آلات شته او نه اپریشن یې کړی دی او نه پچا تجربه کړی دا سنو ته پته لګیدل دا او دا ولشته په کتاب کې سو مې دا په حدیثو کې شته دی. خو دا خو واقعي وخت برابر فرق نشتا. دا خشته معشوم چې د مور په ګډه کې جوړ شو دا خپل معشوم دا اعلی دا ذات چې نطفینا د وینې ټوټه او دا غینه د غوخه ټوټه او غینه خشته خپل انسان د مور په ګډه کې جوړي دې ذات ته سوي وایا رب العالمین سوتوي رب الناس رب العالمین وتوي دا دې ذات صفت ده. پرزی نشتا اذا نکونو ځان له بکس دی هغه نکونه را لو کس کوي او دا وختو ځان له هغه ماشين دی او را لې لکسین چې نن سبا دا وخت لګي او د ماشوم په سر کې یو وخت ورته کوي او دا سرمن ځان له بکس دی هغه سرمن را لې ورته اچي او دا ډوکو ځان له بکس دی یو ډوکي را لې هغه په وسکي او غوخه په د پاسه اچي دا سي نشتا. د مور نه یو پایپ تلری د مور نه هغه پایپ کې صرف وینه روانه ده مور نه یو پایپ تلری هغه کې صرف وینه روانه ده دا ټول طاقتونه په غوینه کې روان دي. کوم شي نه چې نوکان جوړیږي هغه نوک روان دي کوم شي نه چې سرمن جوړیږي هغه سرمن طاقتونه روان دي. دا پروتین دی او دا وټامینز دي او دا مختلف داتونه دي او دا اکسیجن دی جناب. سرمن دی یو شي نه جوړیږي اډو کې تر د کیلشیم او بل شي ضرورت دی او غوازګه د بل شي نه جوړیږي مازغه د بل شي نه جوړیږي اینه د بل نه جوړیږي تورې د بل شي نه جوړیږي پختورګي د بل شي نه جوړیږي ارشي خپل شی روان دی په دغه یو پایپ وینه کې دا یو وینه روانه ده دا مختلف سیزونه ته جدا کیږي. سرمن خپل سیزونه روان دي چې سرمن جوړ شي غوخه خپل اجزا روان دي چې غوخه جوړ شي اډو کې خپل شی روان دي چې اډو کې جوړیږي ویختو خپل شی روان دي چې ویخته جوړیږي. دا کار چې د مور په ګیړه کې کوي د تسوي وایا رب العالمین شوق سره وایا سوي رب العالمین دا ذات دی. دا ګندګي سون اکسیجن چې ورشي دا په کاربن ډای اکساید ګیس بدليږي دا ته بیا سو کو باسي رب العالمین په ګیړه کې دن جیوی دا اتفاقیاتو کې خبر روانه ده وی خدای نشتا وی دا اتفاقیات تی میں دا اتفاقیاتو بچیا دا خپیا چتم پا اوگا کی اتفاقی جوڑے نشوے دا پوز چرتم پا دی املا کی جوڑا نشوا دا ستر کی چتم پا دی گیٹو کی جوڑے نشوے او دا مخصوص اندام میں چرتم پا دا خلق کی جوڑ نشو او دا پوز چرتم پا دا ست کی جوڑا نشوا دا اتفاقیات تی دا اللہ ربوبیت تی دا اللہ قدرت تی جو ڈاکٹر صاحب را تخبر کولا نوی ریسرچ یو دا انسان پر وجود کے اعصابی نظام دے دا اعصابی
موږ چې پټې ورته وایو پلې ورته وایو دا څه کار کوي په وجود کې؟ د دې ډېر کارونه دي. وجود یې ټیټ کړی دی درته لکه بوم سره چې کټ ټیټ دی. دا د ټیلیفون کار کوي. د دې ډېرې فایدې دي لګېدلي. هلته کې نوکاره ولګې نوکاره پته لګي چې دا نوکاره ده. ماشه ټک ولګي پته لګي چې دا ماشه دی. دې اعصابي نظام نه نري نري تارونه خواره دي په غوښه کې په سرمن کې هر ځای کې خواره دي. هر ځای ته رسېدلي دي نري نري تارونه دي. څوک در باندې بشیر جان خو سترګې نشته خو که ماشه دته پته لګي چې دا ماشه وخوړم د ماشه پسې ولیدل دا دغه اعصابي نظام سره فورا دماغو ته اطلاع ورسېږي. فورا سکندونو نه هم زر رسېږي دماغو ته اطلاع. دا ماشه دی دا مچ دی دا انسان دی دا نوکس ګونډاره ده دا ستن ده دا شیشه ده دا ګرمي ده یخني ده. وی دا تار چې دا په ټول وجود کې خور دی په سرمن کې او په غوښه کې او په هډوکو کې. ساینسدان وایي ډاکټر ساینسدان وی که دا د انسان د وجود نه راوباسئ ښکاري نه په سترګو په خوردبیر هم په نه ښکاري خو که دا د انسان د وجود نه راوایسته دا به څونه اوږه دي دا به څونه اوږه دي. وی که د انسان د وجود نه دی راوایسته او د دې ټول ځمکې نه دی 12 کروړه کرته تو که نوم به ختم نشي. دا نظام چې د انسان په وجود کې ښودی دی دې ذات ته څه وایه رب العالمین. دا ماشوم دننه د مور په ګېډه کې په اوبو کې پروت دی. اوبو کې خو ته دې ګوتې سره پلاستیک کې لګي اوبو تل چې څښا کېږي که نه څښا کېږي او دې دا هغسې اوده پروت دی. او ډاکټر نه تپوس وکړه ما نه مه کوه. ډاکټر نه تپوس وکړه کله چې ماشوم پیدا کېږي په دغه لږ معمولي وخت کې د پیپړې حرکت شروع کړي دې د مور پیپړو سره ساه اخلي. دغه وخت ډاکټران وایي موږ باندې ډېره لویه سختۍ که د یو سیکنډ کې د پیپړو حرکتونه کړي به مړ پیدا کېږي. یو سیکنډ که دې پیپړو حرکت یو سیکنډ وروسته شروع کړو یو سیکنډ وروسته بیا به دې جمدیني څنګه چې مور سره کنیکشن کټ کېږي فټافټ به د پیپړې حرکت شروع کوي او اندازه ولګوي نور باریکو کې نظم. دا ماشوم په کوم قدرت د مور نه بار را روان دی په کوم قدرت بار را روان دی. او چې څنګه پیدا شو نو دا ماشوم دلته وجاړي مخکې نه جاړي. که دې په 8مه میاشت پیدا شو که په 10مه نو بار به جاړي. دا نه چې 9مه میاشت یې پوره ده او دا میاشت پې د پاسه واوړېده نو جړا به دننه شروع کوي. او چې څنګه پیدا شي نو متیازې به کوي. پار ټیم چې پیدا شو متیازې به کوي. دا دننه د متیازو انتظام چې د متیازې خدای نه راولي. خوراک ور روان دی ډوکې جوړېږي ګرده روانه ده هر څه ته هغه خپل فنکشن او قصې پسې روانې دي لیکن خدای ولا د متیازو انتظام بند کړی دی. هم د وړو متیازو انتظام او هم د لوی او د سماعتي انتظام خدای بند کړی دی. کوم ذات چې د مور ګېډه کې دا چلونه کوي هغه ته څه وایي؟ دا چې پیدا که څومره ښکلی انسان پید جوړ د څه نه دی پیدا د څه نه دی او شکل ته وګوره او عقل ته وګوره. یو ګرده دې څونه قیمتي ده یو ګرده یو معمولي زړه کې دې فرق راغی څومره قیمتي دی. زړه ته چې مخصوص رګونه دي سپیر یې دله څونه په دې وجود کې پیدا کړي دي پرزې سپیر هم په وجود کې پرتې دي. هارټ اپریشن دی کوم چې مین سرجري دی ورته وایي نو هلته یې وله دې دنه رګ وباسي. نو جي که دا خراب شو بیا به څه کېږي وی دلته بل پروت دی ابر او باسو. جی که دا خراب شو بیا بس کېږي وی دې دننه باطن کې یو بل هم پروت دی. 3 سپیر پرزې درته دننه پرتې دي هېڅ کار هغه پرزې نه کوي تا له سپیر پرتې دي. د 14مې صدۍ ډاکټر له سپیر پاتې دي مکمل. ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. پورا الله یو خپل قدرت الګ ذکر کړی دا غزات دا ونې د خشته زرغونې کړي دي خشته میوې دي پکې او د انورې د طرفه جوړې دي او د سپومې ته وګورو د ستورو ته وګوره وی داسې ستوري دي داسې ستوري د الله کائنات. ستا موجوده ساینسدانې وایي زه نه وایم ستا موجوده ساینسدانې وایي داسې ستوري دي په اسمان کې چې د هغې رڼا تر ننه پورې دنیا ته نه ده رارسېدلې. داسې ستوري هم شته. دا سپومې د دې دنیا سپومې ده. بعضې ځمکې داسې دي چې هغې سره ډبل 2 سپومې هم روانې دي ګرځي ورسره دا یو مدار کې روان دي چکرې لګوي د هوا ته دې وګوره ته دروازې اکسیجن خورې او کاربن ډای اکساید پرېږدې
هلته د نوونه راکاږي چې ماحولیات کې درست او برابر هلته د زون جوړ کړی دی چې ستا د آلودګي بره لاړه نشي هغه زون یې جوړ کړی دی چې بره نه یخني دلته را نشي د حد نه زیات او ګرمي دلته زیاته را نشي دا نظام چلونکي ذات ته سوی جواب را نزل به سوی انه لتنزيل من رب العالمین دومره لوی استه ګوره نازل کړي دی ښا داسې ورکوټي شي چته نه نازل کړي الله هغه ذات چې رب العالمین دی هغه نازل کړي انه لتنزيل من رب العالمین الله نزل به الروح الامین هغه عظیم فرشته راوړي او سره پاره راوړي دي لتكون على قلبك استاذ له راوړي نو حضور پاک ته چې به کله بیا پیش کو څنګه بو حضور پاک ته چې پیش کو بی عائشہ صدیقہ فرمایي وی نبی علیہ السلام ته به پیش کو نو پاغیب یو هیبت راغی په حضور پاک سخت یخنی بوا نن زمون بخاری کې تیر شو په جلد ثانی کې د بی عائشہ صدیقہ متعلق اوږد حدیث له حدیث الافک وتوي نن تیر شو نن وی پریشان او جلل میونیم شواروز می الله تعالی کړل او یو نیم شواروس کې مې دومره خوب مسترګو لنه دراغلی چې بنده پسترګو کې رانجا چي او پلار مې ناشته مور مې ناشته ده یو انصاریه خزه ناشته ده امر سره جاره او زم ور سره جاړم او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم را او زمانه تفتیش کې انټروګیشن کې توته معلومات کوي او دې کې په حضور پاک د وحی کیفیت راغی او داسې کیفیت راغی چې سخت یخنی ده او د تندی مبارک نه خولي داسې بیگی لکه د ملغلرو پشانته حضور پاک له دا زور ور کړی دی او ان څنګه دی قولا ثقيلا قران شریف کې الله فرمایي قولا ثقيلا بهر کې حضور پاک له دا زور ور کوي چې په ساری بناستو ساری بده غم د زور د لاسه کې ناست ټینګې دی بنشو زید ابن ثابت وی قران نازل شو د حضور پاک رون زما درون د پاسه پروتو وکادت فخذ ان ترد قریب چې دارون دل ټوټه کړي او لجوفه عزیز كعزیز المرجل بدې سینې به داسې غرار کوله کټوي چې غرار کوي نمبر زور دی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا او مونږ به وسه محسوسول په مونږ به کله د مچې د بنگارو پشان بنگار محسوسو د ویو النحل او کله بم د جرس د ټنګاری پشان شي محسوسو نو نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين څه لپاره مې نازل کو چې ته مخلوق زما د عذاب نه ويره چې ګور ډېر سخت لارې را روانې قسم په خدای ورونو ډېر خطرناک لارې را روانې سخت جاړي دي غني دي او شپولونه دي او صحراګانې دي ځنکدن والا لار ده د قبر د تیارو لار ده او بیا د قبر د پاسېدو خطرناک وخت دی او بیا د محشر د میدان او بیا د پولیس فراد سخت شپولونه دي او خطرناک لار دي من المنذرین او یرا ودا خلق هغه خلقو چې د پیغمبرانو عذاب پیغمبران ندي منلي د هغه د عذاب نه ویرا هغه خلقو چې خپل وخت کتاب سره تعلق نه دی جوړ کړو ما هلاک کړی دي او یرا وکتام دي کتاب سره تعلق جوړ نه کوي هلاکوم بده بلسان عربی مبین الله په عربی جبه کې منازل پیغمبر عربی دی عربی جبه د خدای خوخه او خشته جبه ده وضاحت نه دک جبه ده په ټولو جبو کې دی آیت نه علما معلومي چې د فصاحت او د بلاغت نه لوی جبه د عربی نه بل نشته دی د جنت جبه ده ورونو دا عظیم کتاب قرآن شریف دا زمون او ستاسو د هدایت لپاره نازل شوی او مونږ له خدای هدایت را کړی ټول وای الحمدلله شکر دی خدای او زمون بچو له وصول تر قیامت پورې نسل لبم ان شاء الله په الله هدایت را کوي که خیر او خپل تعلق سره مضبوط وساته په لو بچو باندې وای پناظره وای او حافظانه جوړ کړي او عالمانه جوړ کړي د دنیا روزي به خدای ورکړي او چې څوک د قران خدمت کوي که عالم دی که حافظ دی که قاری دی هغه سره خپل خط تعلق قائم وساته قدر وکړي د قران د مخه قدر وکړي چې دا زما د الله د کتاب د قران خدمت کوي او چې کوم جمعات کې کوم مدرسه کې د قران خدمت کیږي دا هغه زمکه د هغه خلکو قدر عزت وکړي خالص په دې بنیاد چې دا د قران شریف خادمان دي او د قران سره مینه لري او د قران خدمت کوي تاسو به کوئ ان شاء الله نو زمون حافظ صاحب دی او حافظ حاجی اکبر صاحب ګوره معذور دی او الله ته څومره خدمت اخلي حاجی صاحب د پاره لوی ذخیره ده ګوره
لوی خبره ده. او ستاسو د پاره لوی خبره ده چې په دې معذوره وجود ستاسو د بچو خدمت کوي او د قرآن خدمت کوي. ممکن د سکول استاد دی هم د عزت والا دی یا د پبلک سکول استاد دی، مونږ یې څونه قدر کوو. مونږ وایو دا زمونږ بچي ته سبق ښیي، لرې دی نه سلام ورته کوو، تنخواه علي او بیا هم قدر کوو. نو د قرآن د مخه د قرآن د استاد خو زیات قدر پکار دی. او خپل بچي راولئ، د قرآن ترجمې زده کړئ، د قرآن په معنا ځان پوه کړئ، عمل پې وکړئ په قرآن، او الله ته نزدېکت حاصل کړئ. الله یې دا مدرسه کامیابه کړي. د حافظ محترم په عمر کې د الله برکت پیدا کړي، او الله تعالی د والدینو محترم عمرونو کې برکت پیدا کړي، شاګردان د الله کامیاب کړي. او زموږ ستاسو د ټولو الله یې د قرآن سره عملی مینه نصیب وګرځولې کړي، او د قرآن هدایت باندې د الله موږ له ژوند او مرګ نصیب کړي، او د دې قرآن سره د الله په دنیا کې، په قبر کې او په آخرت کې مرګرتیا نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف. ګرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 522 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې موضوع تاسو د عظمت قرآن دا بتا ستا پیښور ښار کې بیرون کچری گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.